د ماسخوتن د مون نه پس 2 رکعاته نفل کول د دې ثواب د دې اجر د دې فضیلت نه ځان خبر کړئ. دا ویډیو تاسو هم پوره وګورئ او د نورو مسلمانانو سره شیر کړئ. تاسو په یو شیر به بل مسلمان ته ورسیږي او هغه په دغه نفل کوي ان شاء الله چې تاسو به هم پوره ثواب ملایويږي. بیان را سره یو انسان چې د ماسخوتن د مون نه بعد 2 رکعاته نفل کوي نو د دغه 2 رکعاتو نفل برکت درته خیم، د دې افضلیت درته خیمه چې په دې 2 رکعاتو نفل باندې الله پاک انسان ته څه ورکوي، ټیم پې هیڅ نه لګي، 1 منټ یا 2 منټه چې زیات نه زیات چې زمونږ ستاسو د منځونو په ټیم باندې 3 منټه به پې ولګي. خو الله رب العزت په دغه 2 رکعاتو نفل باندې انسان ته څه ورکوي واورئ ښه. یو عالم وی ما خوب ولیدو، وی په خوب کې زه لاړم جنت ته، چې د جنت نظاره مې وکړه. په جنت کې یو بهترینه بنګله وه او ډیره خوشبوداره او مزیداره ډیره خوبصورته بنګله وه او ما هغلته کې د حضور پاک علیه السلام زیارت هم وکړو. ما د حضور پاک علیه السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله دا بنگله دا په امت کې د چا د دومره بهترینا او دومره خشتا او دومره مزیداره دا بنگله د چا ده؟ نو ما ته حضور پاک علیه السلام او فرمایل اغا عالم وی ما ته حضور پاک علیه السلام او فرمایل چې دا بنگله دا ستا ده. ما یا رسول الله زما خدا سے خاص عملم نشتا، زه خو ګناهګار یم، ډیر ګناهګار یم، دا څنګه زما بنګله ده؟ زما خدا سے خاص عمل نشته چې په هغه عمل باندې ماته الله پاک داسې یو بهترینه په جنت کې راتله یو بنګله راکي. حضور پاک علیه السلام او فرمایل ورته هغه عالم ته وی چې ته د ماسخوتن د مون نه بعد 2 رکعاته کم نفل کې او د دغه نفل اجر دا زما امت ته وربخې، زما امت ته د دغه نفل اجر د دې چې کم ثواب دی دا زما امت ته وربخې. نو زه خو ډیر شفیق یم، زما امت سره چې څوک ښېګړه کوي نو زه هغوی سره ډیر زیاته مینه او محبت ساتم. کم انسان چې حضور پاک علیه السلام فرمای کم انسان چې زما امت سره محبت کوي مینه ور سره ساتي نو هغوی له به زه خپل دیدار خپل زیارتم ورته ور نصیب کوم په خوب کې. او بل الله رب العزت په دغه انسان ته په جنت کې یو بهترینه بنګله ورکوي.